نو د دې آیات صدا ښکاره معلومه ده چې پر انسان باندې امتحانات ضرور راځي، ځکه د انسان زندگی په دنیا کې ده او دنیا دارالامتحان دی. انسانان الله تعالی څو ورځې د لید درئ د انسانانو امتحان اخی، د هغه امتحان نتیجه پر حالت د زکندن ښکاره کوي او د هغه امتحان د نتیجې اعلان د قیامت په میدان کې کیږي. نو پر انسانانو باندې امتحانات ضرور راځي، کله به جانی نقصانات په امتحاناتو کې، د انسان د مرګ خطره به راځي، د انسان د بچی د مرګ خطره به راځي، د انسان د فلار د مرګ خطره به راځي او د انسان د ورور د مرګ خطره به راځي. او کله هغه امتحانات پر انسان باندې مالی راځي، کله به د انسان مځکه او پټی ځي، کله به د انسان باغ او میوه ځي، کله به د انسان مال او تجارت نقصانونه کوي. دا د دنیا د زندګۍ لازمی جز دی چې په دنیا کې به دا حالات پر سړی باندې راځي. او سوال دا دی چې دا حالات ولې الله تعالی پر انسانانو راولي؟ دی کې د الله تعالی حکمت سي. دا حالات ذکر الله تعالی پر انسانانو راولي چې د انسانانو په مابین کې امتیاز او تفریق او جداوالی راسي، چې الله تعالی په ښکاره باندې دا خبره ښکاره کړي چې زما پر قضا باندې څوک تسلیمیږي، زما پر فیصله باندې څوک صبر کولی شي او زما قضا څوک په سر او سترګو باندې تسلیمولی شي. نو الله تعالی صابرین خلق د غیر صابرینو څخه جلا کوي، او چې کوم خلق صابرین دي د الله تعالی په قضا باندې رضا ده او د الله تعالی په فیصلو باندې خپل راضیتوب ښکاره کوي، نو الله تعالی د هغې ته کامیابي ور نصیب کوي او هغې الله تعالی پر هدایت او کامیابي باندې برابر انسانان بولي. نو دنیا دارالمحن دی او دارالامتحان دی، په دنیا کې امتحانات ضرور راځي، او دې امتحاناتو کې د الله تعالی مقصود دا دی چې د انسانیت په مابین کې تفریق او امتیاز وکړي. تاسو ګورئ هر سړی چې سهار په کور کې راکښیني د هغې او مخ ته دوه کیفیته راځي. کله چې دی راکښیني زندګي به د آرام د سکون به وي، او کله چې دی راکښیني زندګي به د غم کله د پریشانۍ وي. کله چې دی راکښیني د خوشحالۍ ورځې د خوشحالۍ په کیفیت کې راپورته کیږي، کله چې دی راپورته سي د غم ورځې دي د غم په حالاتو کې راپورته کیږي. کله چې سړی سهار راکښیني د انسان لاس پراخي مال او دولت اساني، او کله بیا د انسان زندگی په غربت او په مشقت او په مسکنت کې. کله د انسان چې سهار راکښیني خولۍ د خندا څخه دي او خولۍ د خندا ډکوي، او کله بیا په سترګو کې د ژړا اوښکې ولاړي. نو انسان چې سهار راکښیني انسان د دې دوه کیفیاتو سره خامخا په دې دوه کې د یو سره مخامخ کیږي. دغه رقم چې کله ورځ ور باندې تیره سي شپه ور باندې راسي، په شپه به هم په دې دوه کیفیاتو کې د یو کیفیت سره مخامخ کیږي، یا به د خوشحالۍ کیفیت، یا به د غم کیفیت، یا به د اسانۍ کیفیت، یا به د سختۍ کیفیت، یا به د خندا کیفیت، یا به د ژړا کیفیت. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې مؤمن بنده ته الله تعالی په دې دواړو کیفیتو کې نفع او ګټه ایښې. که پر مؤمن باندې د غم کیفیت دي کیم د مؤمن ګټه ده، او که پر مؤمن باندې د پریشان دا خوشحالۍ کیفیت دي کیم د مؤمن ګټه ده. مؤمن الله تعالی عجیب پیدا کړی دی، او د مؤمن عجیب او غریب کیفیت دی چې په حالت د غم کې هم د ته الله تعالی نفع ورکوي، او په حالت د خوشحالۍ کې هم الله تعالی د ته نفع ورکوي. که چیرې پر انسان باندې حالت د خوشحالۍ د انسان لاس پراخي او مال او دولت او د انسان زندگی په ښه شکل باندې، بیا خو چې دغه مؤمن د خپل دماغ څخه غفلت لري کی او پر دې ښه حالت باندې الله تعالی ته شکر ادا کی، دغه الله ته شکر ادا کول دا به د الله تعالی د محبوبیت علامه او په دې علامه به الله تعالی د دس راضي کیږي او د دې شکر په بدله کې به الله تعالی د جنت ورکړي. ځکه حضرت انس رضی الله عنه یو روایت را نقل کړي چې الله تعالی په ټولو انسانانو کې چې به حد خوشحالي د هغه بنده سره الله تعالی ډیر راضي ډیر خوشحالي چې هغه نفقه پیدا کې بهترینه نفقه وخوري، پر هغه نفقه باندې بهترینه سړی او بور پسې وچشي، او دا غي سورسته الحمدلله د الله تعالی شکر ادا کی، او دا د الله تعالی یو نعمت او احسان وبولي. الله تعالی د دې بنده سره ډیر راضي. نو کچیره پر انسان باندې په ژوندۍ کې شی ورځي او د شو ورځو په وروسته کې دی د هغې شکر ادا کی، نو الله تعالی دا شکر د خپل رضا ذریعه ګرځي، په دې باندې د ده سره راضي کیږي.